چې دوی ویل چې دا د کالونه په نامه منظور دی و ام پی ای یا کوخیلو ته وړي زه وسم چیلنج کوم کچېرې دا سکول د کالونه په نامه په ای ډي پي کې راغلو کچېرې دا منظور وای او ما وړلی یو تاسو دا هم کېږي تاسو ویل چې بوډله مونږ ډېر زیات کورونه راوړي دي دا کم کوېسچن زه نه کوم دا کې اکثر هغه تپوسونه دي کوم چې د خلکو په مایند کې هم دي ورسره هغه دا وایي چې ام پی ایس چونکې د کومه کوخیل سره تعلق لرل او مې تاسو مې د کوېسچن سره ډېر فیس کاوه خو اوس په سوشل میډیا باندې نو ډېر کورونه چې دی هغه کومه کوخیل لکه مخکې د موږ سره ډېر وخت ضایع شوی دی او لکه موږ یو خو چې صوبایي صوبه کې زم شو دغه سره موږ ته به ډېرې فایدې مخه کې مرسي موږ له نیکسټ دغه عوامل څه پکار دي چې هغه سړی سلیکټ کړي چې د پارټۍ سره تعلق لري کور ډېر کېږي که نه په آزاد حیثیت کې کور ډېر کېږي چې کله داسې نابالغه سیاست کې راوځي یا داسې خلک راوځي چې هغه د اپریدي د روایاتو نه نه وي خبر هغه څه اسلامي اقدارو نه نه وي خبر نو هغه بیا داسې په ډونګو او په دغه باندې لګیا شي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو ثاقب افریدی یم او خادم صاحب هم را سره ناست دی ام پی ای شفیق افریدی را سره ناست دی ټول اول خو ته مننه شکریه چې وخت مو راکړلو ډیره مننه ثاقب صاحب او خادم صاحب تاسو چې تاسو مو وخت کو او موږ له موقع راکړه د خبرې کوم ام پی ای به ټول اول ته دا وایي چې ام پی ای به ته یو کسب کوي ام پی ای به ته یو او تاسو به څنګه غاڼو او څنګه چې درې څلور کله تاسو پی ام پی باندې وبالل شولو کوم څه د څوک سبه کوي نو جواب نه فیل کیږي اسه ثاقب ورور تاسو به زه لیدلم او مشاهده به کړی وی چې مو داسې محسوس کړی نه دي چې زکله خلکو په ما اعتماد وکړو چې مو خپلم داسې نه دو محسوس کړی چې ته پته نشته زه ډیر یو بل کلاس یا پر دغه لاړم خو مو د خلکو یو د نوکر په شانتې نوکري کړې دو بلکې د دومره حلقې خلکو روزانه پسې رسېدل و د هغو چې کومې ستونزې وې ما باندې ډېر پریشر هم و چې مو کومه حلقه وه دا ډېره مشکلاتو سره مخ وه نو مو په ذهن باندې بیا هر وخت دا یو دبو و چې یاره لکه زه به دا حلقې ته څومره منډه لاګي او څومره نوره منډه به وهم چې دغه ستونزو کې کمای راولم او سابقه خو لکه اوس هم زه هماغسې فیل کوم لکه څنګه چې ام پی ای نم وم مخکې مې فیل کول او که ام پی ای وم هم نو مو داسې محسوس کړی نه چې پته نشته په مو ثاقب ورور کې څه فرق شته خو موږ ویل چې هغه په خپله شعبه کې لګیا دی دغې حلقې دپاره که صحافي دی که هغه نورې شعبې سره تړلي خلک دي دغسې موږ هم د حلقې یو بس خادم ځان ګڼم ام پی ای صاحب تېره ورځ وزیر اعلی چې دی هغه نوټیفیکیشن وکړلو د هغه نوټیفیکیشن نه پاس چې دی هغه صوبایي اسمبلي چې دی هغه ډیزالو شوله غوښتل مو دغه ګڼ شمېر چې کوم کتونکي دي هغه به دا وخت مونږ تاسو ګوري د ډېرو خلکو ځکه چې په سوشل میډیا باندې هم مونږ د څو ورځو نه ګورو ځینې خلک چې دي هغه مختلف قسمه کمنټس درومي نو موږ غوښتل چې خلکو په مخ کې هغه ریالټیز یا هغه حقیقتونه هم مخې کېږدو چې ام پی ای شفیق افریدي په دا تېر درې څلور کاله کې 2019 نه راپاسته چې کله چې تاسو ام پی ای شوي وو کم داسې کورونه دي داسې په لنډو ټکو کې چېرته وایي چې هغه وي خو به ډېر زیات خو کم داسې دي چې تاسو ګاڼو چې یارې هغه بالکل پیورلی تاسو په کریډټ باندې دي او هغه شوي دي ثاقب صاحب لکه تاسو ته د باډي د حالاتو مخکې هم پته وه او چې موږ راغلو د هغې نه بعد هم موږ ډېر یو شارټ پیریډ هم مونه یو کال تیر شوی مو بل موږ نوي زم شوي وو لکه محکمو ته هم مشکلات وو رکاوټونه وو هغه ایکټ پاس شوی نه وو لیجسلیشن کولو چې دغه صوبایي محکمې د موږ حلقې ته ایکسټینډ شي نو هغې نه بعد چې موږ کوم ورکینګ شروع کړو نو تاسو په هر سیکټر کې تاسو صحافیون یو بهترین ججمنټ تاسو کولی شو چې د موږ د بجلی په مد کې څومره فنډ راوړی دی چې هغه اجتماعي دی لکه زه تاسو ته ویلی شم چې موږ په حلقه کې تقریبا 3 ګریډونه منظوري شوي دو د موږ په حلقه کې 89 فیډرې ولګېدې بجلی مد کې زه غټ غټ ټکي راخلم لکه د لایولیهوډ د خلکو د روزمره ژوند د بهترۍ دپاره موږ باړه چې وه دا ډیره منسلک وه یا د ایریګیشن یا د زراعت سره تړلې علاقه وه
نو په هغې کې 2.5 ارب نه ابو فنډ چې دی موږ د ایریګیشن سیستم د ګیټونو نه راونیسه څومره چې بړه ریور کینال دی د هغې تجدید هغې سه چې څومره واټر چینلز دي موږ ورته ویلی یو بیا ماینرز دي دا ټول الایمنټ چې اوبو بچت راشي دا هر کله چې ته یو نماینده لګي په کور دی چې هغه د علاقې یو هغه سه یو روډ میپ وي چې زه به د علاقې خلکو په ژوند کې اسانۍ څنګه راولم یا به دا کې بهتري څنګه راولم بیا موږ په وړاندیز باندې د تیرو څلور بازارونه چې ډېر غټ بازارونه دي بیا چې موږ کم کمرشل اکټیویټي موږ به حال کېدل غوښتل لکه د باډي بازار شو بیا د دغه چې کم ستونزې وي بلکې تر دا پورې چې مو کوشش دا کړی و چې کچېرې دا د صوبي کنډاو یا ټرانزیټ مال شروع کیږي نو مو ټوله خبره کړې وه چې باډه به په هغې کې انکلوډیډ وي چې هغه سرګرمۍ به حال شي مونږ ته د روزګار ډېر ضرورت و مونږ باډې ته یو سمال انډسټریل زون راوړو لکه دا تاسې معلومات کولی شو چې کمې خبرې کوو ما ډیو لیټر به وي په هغې باندې به د وزیر اعلی صاحب لیکل وي منظوري به وي لکه داسې یو دوا به نه وي چې هغه تاسې ووایو چې دا چې ته زوړ صوبې نه مخکې خو مونږ څه شی وم نه و دا ټول مونږ د صوبایي حکومت په اتارټي کې کړي بیا د دغه سره په ایجوکیشن کې د مونږ د باډي چې مونږ کم خلک وروسته پاتې دي هغه د تعلیم په لحاظ سره دي نو په باډه کې تاسې لیدل چې یو کالج و او بل په یو ځای کې هم د هایر سیکنډري فیسیلیټي نه وه په تیرو کې خو خود نه وه چې په باډه کې هم نه وه نو ما چې کم په ایجوکیشن باندې خپل ورکینګ کړی دی مونږ ټولو ضلعو ته یا هر تحصیل ته چې یو کالج میلوېدو نو مو باډې ته 2 کالجونه راوړي دي او په دا باندې ټیک تو چې کریډټ به په هر سړی دوا کوي خو په دا کې به تاسو ته ریالټي الته پته لګي چې کله تاسو PC1 و هر یو شي پروف وغواړو په ایجوکیشن کې باډه چې دا کم منظور شوی انسټیټیوټ کې و دا مکمل شي د باډي بچای به بلې ضلع بل تحصیل ته نه مجبوره کیږي د ګرلز کالج چې د 2009 نه منظور شو هغه په کنسټرکشن کې په فند کې ایشوز وي بیا په ریویژن کې ایشوز وي مونږ دا پرې وکړل چې د جوړېدو سره پکې کلاسونه هم شروع شول و هغې ښځو وړکو چې کوم د ډوګره کالج دی بیا زه تاسو ته ټول اجتماعي کورونه یادوم لکه د باډي ډوګره هسپتال چې و نو تاسو هغه مخکې ریکارډ هم راخیستی شو په ریکارډ باندې دو چې په سوونو کې OPD وه او په هغې کې تاسو هغه چیټونه راوباسو صرف به ریفر کولو یا به یې 2-3 دوایې بهر نه لیکلې و د دغه تیر 2 کالو ریکارډ هم راوباسو چې OPD تقریبا د 15,000 نه یې بو شوه او په هغې کې وسره مونږ C کیټیګري ته اپروم کړو فیزیبیلیټي وشوه هر څه په فاینل لکه دا ته ویلی شي چې مونږ د ډوګرې هسپتال C کیټیګري ته مونږ رسولی دی نو چې کله C شو مونږ ته به نور سپیشلیست ډاکټران میلو شي په یو ورځ د وزیر صحت نه مونږ 6 سپیشلیست ډاکټران راوستلي وو ډوګرې ته دا هغه خبرې دي چې دغه سره د غریب سړي ژوند تړلی دی لکه د ډوګرې هسپتال کې اوس چې 15,000 خلکو ته هیلث فیسیلیټي میلویږي بیا په ګایني کې په باډه کې مونږ ډېره غټه مشکلات چې په ګایني شعبه کې وو د ډوګرې هسپتال چې کوم ګایني شعبه وه په هغې کې LHVs وغیره وي او د مریض سره ټریټمنټ چې کوم و هغه هم ډېر داسې ښه دغه نه و مونږ په ګایني کې 3 ډاکټرانې راوستې په هغې کې ته دا پورې چې ماینر اپریشن وغیره ټوټلی لکه د ډیلیوري کیس هغې کې هینډل کېدو نو زه داسې ډېر شیونه دي چې زه خپل ضمیر په دا باندې مطمئن یم چې ما ته لکه د حکومتي خزانې یا هلته چې نورو ضلعو یا نورو حلقو ته څه کېدل هم مو لیدل و چې د ما د باډي حلقې ته څه کېدل سپیشلی په دا کې که موږ د باډي خلک یا د هغو په بحاف باندې زه شکریا ادا کړم اول خو عمران خان قبایلو دپاره ډېر یو ځان له هغه ترجیح ورکوله بیا د مونږ وزیر اعلی صاحب د مونږ په باډه باندې چې څومره رحمدلیس هغه پیرزوینه کړې دو نو زه یم چې یو پراجیکټ یې د مونږ ریجیکټ کړی نه دی نو لکه په دا لنډ تنګ وسایلو کې چې په باډه کې په دا 3 کاله کې څومره کورونه منظور شوي دي نو زه یم چې زه مطمئن یم مخالفین به هر څنګه رنګ ورکوي خو دا تاسې به په حقیقت کې ووینو
چې ډیر کافي فند مونږ په روډ کې راوړی دی. په روډ کې توسې د باډي د حلقې کاغه ریهابلیټیشن دی، کاغه نیو ایکسس کنیکټیویټي روډز دي، کاغه داسې زوینه دي چې هغه اکسیسیبل نو نو هغه اوس اکسیسیبل شول. یو تپوس خادم صاحب هم پوښتنه کوي، یو تپوس دا هم کېږي تاسو وویل چې بوډله مونږ ډېر زیات کورونه راوړي دي. دا کم کوېسچنز زه نه کوم، دا کې اکثر هغه تپوسونه دي کوم چې د خلکو په مایند کې هم دي ورسره. هغه دا وایي چې ام پی ایس چونکې د کوما کوخل سره تعلق لرل او مې تاسو مې دغه کوېسچن سره ډېر فیس کاوه، خو اوس په سوشل میډیا باندې نو ډېر کورونه چې دي هغه کوما کوخل لا کړي دي. یو به دغه جواب وکړای یو کیم دا شونته دو ککړین دي نو څلم دومره ډېر غوله کړي دي. او دوام ریسنټلی یو د کلانې او د درس جمعات چې کوم سکولونه دي دغه ایشرو چاته شوی و، بلکې نن یا پرون ته مون خبر شولو چې په کلونا کې هم هغه سکول وشورم. نو دغه برکت ته پلان وټکیو کوي. او په دا کې سره یو بل میټ کو چې کوم د ایریګیشن په حواله خبره کیږي چې اغاز زیات ما کو خلګي شوی دی. نو دا کې سره اټل ګوره جی د ایریګیشن ورستو کوېسچن خادم رو روکټو. ایریګیشن امون دوا کینالز دي، یو لیفت کینال سیستم دی چې هغه د کمبر او ملدین طرف ته تللی دی، و یو دی رائډ بینک کینال. رائډ بینک کینال آر بی سی چې کوم دی دا د جنسینا د دوجنګي نه شروع کیږي چې پاکې سپویم روچي او په هغې کې تر متنیو پورې دا نهر تللی دی. اوس توسې فیصله وکړو چې په کم آر بی سی متنیو طرف ته تللی دی 20-25 کیلومیټر نه زیات دی، او چې کم دیلې تللی دی دا 600 کیلومیټر دی. اوس په 25 کیلومیټر کې به څومره ماینري وي، په هغې کې به څومره واټر چینلز وي، او په هغې کې به د نیر لینک څومره زیات وي. لکه دا توسې جج کو. او په لیفت بینک کې چې دی مغمره به چینلز کم وي او مغمره به نیر لینک تم کم وي. اوس چې کله لکه د کینال 1 ارب روپۍ منظور شوې نو هغه خو مو نه دی، دا کینال خو مخکې نه جوړ دی، نو دا به ضروري دو چې دا کینال کې به پیسې د کوخلو طرف ته ډېرې لګېدی چې کومه مونږ طرف ته دی. بیا چې څومره واټر چینلز مونږ کول، ګوره لکه په سیپویو کې هم ټول واټر چینلز وشول، خو د کوخلو په نسبت ډېر کم و. په شلوبار کې مو شول. بیا په شلوبار کې لکه ځمکې ګرونې شوې، اګریکلچر لینډ چې دی دا ټول شرینک شو، لکه روکام شو. داسې په کمبار کې واټر چینل منظور شوي دي. نو لکه دا د توسې بعضې صحافیان ورونه چې مونږ یو چې دا مونږ وګونه او سترګې او دا به عوامو ته صحیح پیکچر مخې ته ږدي، دا بالکل هغوی یو پروپیګنډه کړې وه چې دا ډیډک چیرمین دی او دا فنډ چې دی دا کوخلو سایډ ته زیات دا کړی دی. ګوره یو خو چې دا زه تاسو ته واضحه کم، فنډ د ډیډک چیرمین نه تقسیموي. فنډ لوکیشن روتلو د پوسنه ډپارټمنټ ته هغو پکې دا ویلي وو چې لنډي کوتل ته یې ویلې ایریګیشن فنډ نه دی ورکړی، او جمرود کې یې ویلې کام ورکړی دی. نو جمرود چونکې ډیمیجز نه بچ شوی و په تیر ملیټنسي کې، او باړه چې دو ریور کینال سیستم یې پورا ډیمیج شو. اوس دا لکه زه د خپلې حلقې لکه اوس یا خوش قسمتي یا بد قسمتي هر څه چې دو خو د مو په حلقه کې کینال سیستم او چینلز ډیرو، مو ته فنډ ډیر ملو شو. مو خو یوم لکه داسې څه ذاتي دغه مې پکې نه و، خو چې ته ځمکه وایي واټر چینل وایي او ماینرې چېرته وي هغه په ایریګیشن کولی، او د مو په حلقه کې به د مو په دغه کولی آیډنټیفیکیشن باندې کولی. دا بل کوېسچن هم چې کولو ام پی ایس به دغه لږ جواب راکړه، ځکه چې بیا ملګري به وایي چې ایریګیشن باندې خبره وکړه. دا کوم کورونه ایریګیشن کې تاسو ته یو منټ په دا کې کمرخیل ورونو ویلي وو چې په بازګاډه کې ویلې پیسې ونه لګېدې، بازګاډه کې تاسو ته پته لرو چې ایریګیشن سیستم نشته دی. بیا چې مو دا جواب ورکړو چې هلته ایریګیشن سیستم نشته او هغه د مو حلقه هم نه دو، واقعي چې مو حلقې نه بدقسمتۍ نه بهر هغه جمرود سره غلي وو. نو مو ته تاسو هغه صحافي ملګري وویل چې په تختکي کې به دې کړي وای. نو مو ته وویل چې تختکای او باغ او پرس کا پیر میلا او درس په دا یو ځای کې موږ نه دي کړي، ځکه چې هلته هر ماښام باران وریږي، هر مازدیګر، نو هلته کې ایریګیشن نشته. 2000 څم په کلانه سکول باندې ګوره کله چې ای ډي پی ته یورېده
د په ریکارډ باندې دي. کله چې سکیم منظوریږي په ای ډي پی کې نو حکومت مشترکه سکیمونه واچوي چې یاره فرض کا 70 هایر سیکنډري به په قبایلو کې جوړیږي یا به های سکولونه جوړیږي یا به پرایمري جوړیږي. حکومت چې کوم اچول لکه هایر سیکنډري وانه چول یا نور چې کوم اسټابلیشمنټ د خپل کې توسه بي ډي پی چیک کو. مو وزیر اعلی صاحب ته ریکویسټ وکړو چې مونږ په تیرو کې مونږ ته د هایر سیکنډري سہولت نشته دی و داسې علاقې دي چې پرایمري او میډل هم پکې نشته. هغه مونږ ته د شپږم نه تر 12 پورې یو سکول بای نیم چې ون لاین په ای ډي پی کې روڅي دا ډپارټمنټ له توسه لوړ شو. اب هم درته وایي چې دا سکیم ډپارټمنټ نه اچوي. دا یو سړی ډیر محنت چې وکړي ډیر ریکویسټ باندې دا کولی شي چې دا ون لاین سکیم واچوي تیرا هایر سیکنډري سکول. اوس تیرا هایر سیکنډري سکول په ای ډي پی کې راغی. کله نه چې د کلانې د سکول مالک و د پرایویټ سکول والا د ما ته جرګې راوستي او ته مخکې ویلي و چې ما ته دا سکول هایر سیکنډ لکه دا ما ته سرکوري کا داسې نه دی ویلي چې ما ته هایر سیکنډري کا. مونږ د کیس لګلی و ډي او ته چې دا ته سرکوري تحویل کې توس ته واخلو. د مونږ په شډالو کې 2-3 پرایمري سکول وو خو لکه هغې نه ویړ کې تلل اورګزو ته. اوس به مو ډیسایډ کولی زه ته ایمانن یم چې مونږ به ډیسایډ کولی چې دا تیرا هایر سیکنډري سکول مونږ څنګه وکړو. اوس هم په ریکارډ باندې دی چې د باغ میدان د پوره مونږ سره په شلوبار کې ورسک های سکول وو. هغه پی سی 1 هم جمع دی. هغه مو ریکمنډ کړی هم دی د های نه هایر سیکنډري ته. مو ویل چې دغه سبې ایشو حل شي د تیرو میدان پورا خو نه حل کیږي خو لکه ضرورت په بنیاد باندې به گزاره وشي. دا بل سکول به زه په شډالو کې وکم په تیرو درس کې نو د مونږ د کوخلو پورا وی سی او د پیر میلا او دل چې کم بانګو کلای دی یا نور ډیر خلک به ته مستفید شي. ولکه چې کله مو دا سوچ باندې لګیوم دغه سکول مالک مونږ ته جرګې راوستي چې نه دا مونږ ته وکړه. په دغه ټیم کې ادنه ډېرې زیاتې پیسې هم لګېدلې وې. خلکو فیزیبیلیټي باندې هم ته والې وې. چا ورته ویل چې زه ته منډه وهم توس خو زاړه ټاوټ لیدلي وو په زاړه سیسټم کې خلکو ته پیسې خوړلې وې. ورته ویلي چې دا سکول مونږ ته کوو. کله چې منظورې فورم ته لاړو کله چې دا فورم ته ورسېدو د منظورې چې کوم ځای کې منظوري ورکولی شي نو هلته یې ورته وویل چې دا خو د ایم پی اے سکیم دی او په دا باندې به ایم پی اے نه ریکمنډیشن نه وړو. دو صرف پی سی 1 جوړ کړو و دومره لکه انپړه و چې کوم سره و هغه هم انپړه و غریبان ګرام نه و. نو چې یو انپړه سړي ته دا پته نه لګي چې یو خو دو ګوره اوس هم په ریکارډ باندې خبرې پرتې دي چې دو به ویل چې دا د کالونه په نامه منظور دی و ایم پی اے یا کوخیلو ته وړي. زه اوس هم چیلنج کوم که چیرې دا سکول د کالونې په نامه په ای ډي پی کې راغلی که چیرې دا منظور وی او ما وړلی نو چې څه جرم یو زه منم. او که چیرې دو زبردستي کولی د یو سیټینګ ایم پی اے سکیم یې وړو د پیسو په زور باندې نو د پیسو مافیا خلاف خو ما لکه دا میشن په چیلنج سره وتلی د فیلډ نو مو هغه بالکل نه پرېښول. کم کسان چې په دا کې ملوث وو په دفترو کې کوو هغه هم ټول لکه سزاوار شول ځکه چې د پیسو په زور باندې سکول نه شوړه. مولا بیا د چې دا سیستم روان و زه پکې لږ خبرې مې مخکې کړې مولا د میدان نه 2-3 جرګې راغلې او په هغې کې حضرت خان استاد و د مونږ ټول سیاسي اتحاد و او ډېر شریف خلک وو درانه خلک وو. ما ته یې وویل چې ایم پی اے صاحب مونږ د تو نه په کالانه کې سکیم غواړو. نو ما وویل چې ویرې یا مونږ کوم غواړي و دلته یې کالانه کې غواړي. زه وزیر اعلی صاحب له لاړم ما چې جي ستاسې راله یو سکیم راکړی و په هغې باندې 2 قومونه اوس ما سره نښتي دي. ویې ویل چې څه وشول بل به هم درته وکړو. نو ما پې د کالانې په نامه هم لیکل راواغستل و دغو ما ته ویل چې 25 تاریخ پورې به ته مونږ ته کالانه اپروول راوړې. چې ما کله اپروول هغه نه راواغستو او ډپارټمنټ له راغلم نو دغو بیا د ما هغه پوره
یعنی هر څه چیلنج کړل چې دا به موږ تونه په زور وروړو دا به ته په لکه نه وړې او دا به ته شاډالو ته یې نسیو نو مو بیا دو ته دا وویل چې یاره لکه موله خو ډېر درانه خلک راغلي وو مو خو د هغو په خوله منډه واله خو په زور زبردستي باندې خو په زړه کې مې وویل چې دا سکیم مو ورته پرېښو مو ورته وویل چې تاسې کوم سکیم منظور کړی دی او منظور دی خپل یې سو بس هغې څخه ما څه کار نشته خو اخر دا وشول چې په همدا تیرو کې مولا بیا جرګه راغله ویل چې نه ته به خلکو په خبرو پسې نه سي و دغه مالک هم نغه دی چې یاره لکه مونږ خلکو غلط کړي نو دا وی و تاسې په خپله پاته رو چې کله داسې نابالغه سیاست کې راوځي یا داسې خلک راوځي چې هغه د پردي د روایاتو نه نوي خبر هغه څه اسلامي اقدارو نه نوي خبر نو هغه بیا داسې په ډونګو او په دغه باندې لګیا شي اوس جي لکه همغه وشول چې کله دو په هغې باندې فیل شول چې کله دو نه هر څه پاتې شول پوره یو خپل ایفرټس یې وکړل هغې نه بعد هم همونږ دپاره خو د ټولې علاقې یو شی دي همغه سکیم همغه د مونږ په ډیو لیټر باندې همغه د مونږ په سمري باندې د کلان سکیم هم منظور ام پی ایس د درې څلور کاله تاسو تېر کړل خادم صاحب څه کوېسچن یې راغلی مو کې خو وروستو درته وایو چې فرست ټایم و چې موږ په قبایلي ضلعو کې ام پی ایس چې دی هغه راغلل وایي تاسو هم ډیفینټلی لومبانی ځل و چې هغه اسمبلۍ له لاړو داسې غټه تجربه هم کومه یوه وشوله یاره لکه ما خو دا تجربه وشوه چې لکه مخکې د موږ څخه ډېر وخت ضایع شوی دی او لکه مونږ یو خو چې صوبه کې زم شو دغې سره مونږ ته به ډېرې فایدې مخه کې هم رسي بل لکه دا تجربه دو چې زه ویم چې عوام په چا باندې اعتماد وکړي نو پکار دی چې هغه بیا د هغه عوامو د اعتماد یا د هغو چې کومه مقدمه دو چې هغې وکالت صحیح طور باندې ونه کړي نو د دغو حلقو د ورستو پاتې کېدلو وجه دا دو چې زه تو یو شي دپاره الیکټ کم او ته بېغمه وې ته پروت وې ته ناست وې ته غوښته نه کوې ته ولته په صحیح طریقه مو کیس ډیفینډ کوې نه ته پریزنټیشن صحیح ونه کې نو هغې مره بیا تو حلقې ته چې دی دا فنډ کم روڅي سکیمونه به کم روڅي لکه دغې تاسې جایزه اخیستی شو زه په ځان پورې ته نه ویم خو لکه مونږ په دغه ډسټرکټ خیبر کې هم تاسې اندازه لګولی شو چې په مخکې وختونو په نورو تحصیلونو حلقو کې څومره فنډ لګېدلی دی او د مونږ باړه ویلې ورستو پاتې وه اوس هم تاسې دا 3-4 کاله چې ډېر شارټ پیریډ و په دا کې هم تاسې کولی شو ما په خپله زه به ته ځان واخلم چې ما داسې ډیوټي کړې دو چې یو لکه مو پورا حلقه کنټیکټ کې ساتله کوارډینیشن او کنیکټ مې اوسه ځان ساتلو چې زه څومره ډېر خبر شم چې ما د حلقې څه مسلې دي همغومره ما په سیکټریټ کې او په هر فورم باندې ټیم ورکړی دی چې یاره لکه نو زه ویم چې که هر څوک هم وي لکه زه ویم چې هر څوک هم وي که نه نو دا د علاقې څه زیاتی دی چې کله په تو باندې اعتماد وشي ما دا تجربه وشوه چې باړې ورستو پاتې کېدل چې دی دا د مونږ خپلې غلطۍ هم وي او لکه دا مو ولیدل چې نورې حلقې او نورې ضلعې مونه ډېرې مخکې تللي دي او هغې وجوهات هم دا په آزاد حیثیت باندې تاسو الیکشن لړو کړو بیا هغې نه پس پارټي مو جوین کړه د پي ټي آی له لړو که نه آیا ته څه ویلې چې په آزاد حیثیت ته پاتې شوی وی د مدري کوله یې ترې کړي وی دا کوم اچیومنټ چې تا وکړل دا به شوي وی که نه و هغې سره سره دا ورته وایه چې آیا مونږ له نیکسټ دغو عوامو له څه پکار دي چې هغه سړی سلیکټ کړي چې د پارټۍ سره تعلق لري کار ډېر کېږي که نه په آزاد حیثیت کې کار ډېر کوي ګوره خادم صاحب لکه تاسې ډېر ښه کوېسچن وکړو ما چې کله الیکشن وګټلو نو ما ته هرې پارټۍ نه مافر راتلو ما باندې څه خپلو ملګریو هم کوشش کولو چې یاره هلته لوډ شو مونږ ته د باب پارټۍ نه مافر و چې تاسې مونږ جاین کو خو زه ته په یقین سویم چې کله هم ته فیصله کوې پکار دی چې د عوامو مفاد ته مقدم وساتي په هره فیصله کې که ته کله خپل ذاتي مفاد لټوي کله خپل ته ذاتي حیثیت ته اوچتېدو کوشش کوي ما هر څومره پریشر برداشت کړو خو ما
چې الیکشن کې دوم خپلو مشرانو ته ویلي وو چې که موږ الیکشن وګټلو نو موږ ګزاره د حکومتي پارټۍ نه بغیر نه کیږي او بل که زه چیرې بهر وای که مو پی ټی آی جوین کړي نه وای نو بیا تاسې ته دا به م پته لګي چې زه به بیا مو به د حلقې سم ډېر ظلم کړی وای مو بیا دومره کورونه هم نه کېدل او لکه دا ټیک تو چې پارټۍ نه مو په ټیکټ باندې خفګان هم و خو بیا مو چې څنګه الیکشن وګټلو او ما ته څنګه دغه راغلو کنټیک وشو نو مو ویل چې یاره د حلقې او د علاقې په بهترین مفادو کې دا صحیح ته په خپلو خبرو کې ویل چې مو پارټي جوین کړه او په دې وجه باندې بیا چې کوم دی دا هر څه وشول دا ته وایي چې په دا ټینیور کې کم هغه یو شی چې ته غواړې چې مو کړی وای خو ونه شو داسې څه شته یې لوکې دپاره چې په از ا هول سطح باندې وي او ته غواړې چې کار روان زه وشوم نو مو ټارګېټ کې وړاندې دی لکه ګوره اوس خو که مونږ که څه وکړل خادم صاحب مونږ هغه بنیادي ډانچه کې لګیا وو مونږ لکه ګوره زړه غوښتل چې مونږ د عوامو د روزګار د امپلایمنټ دپاره څه وکړو خو لکه 2-3 کاله خو ډېر شارټ پیریډ دی مونږ په حلقه کې د نیمې نه زیاتې حلقه مین کنیکټیویټي نه وه د مونږ په حلقه کې مونږ صرف یو سکیم لکه په هیلث کې مونږ یو د غلمي اسپتال اپریشنل کړو ډوګرام لګه پکې بهتره کړه داسې په تیرو کې مونږ لګیا وو مونږ ډېر په زورونو باندې پوسټمارټم هلته کې منظوري ورکړه چې یاره لکه مونږ مړي د نور نه دا کېږي دا ډېر شارټ پیریډ و دومره څه ډېر کول دي د مونږ په حلقه کې په خاص کر په ډسټرک خیبر کې چې د مونږ خلک ګوره په ایجوکیشن کې مو په کیډټ کالج باندې ډېر زور وروړی و چې یو ښه کوالټي ایجوکیشن مونږ خپلې حلقې ته راوړو مو په دا باندې ډېر زور وروړو چې که مونږ ته ګرلز دومره ډېر کالجونه او سکولونه نه شروع کولی نو مونږ له فری ترانسپورټ ګرځ در وکړو ځکه چې مونږ کالج ډوګره کې جوړ شو نو نورو قومونو نه به ورته ترانسپورټ خو پبلک نشته او د هر سړي ګوډه هم نشته داسې ډېر شیونه مونږ په ذهن کې دي او بله دا وه چې اوس ما یو د باډۍ دپاره سپیشل پیکج منظوري راغستې وه په خپله مې سټینډینګ کمیټې پی این ډي نه هغه پروسس کړی و لکه مو خواهش دا و چې زه د خپلې حلقې یو ماسټر پلان جوړ کړم لکه اوس مو ته پته ولګي چې یاره څومره ټیوبویلونه شوي دي په کومه علاقه کې او څومره مو ته ریکوایرډ دي څومره روډ اوس که چیرې مین کنیکټیویټي روډ چې موږ یو ارب روپو روډ پکې هم جوړ شو که چیرې دا مخکې شوي وای نو اوس په مو خلکو ته لینک روډز کې سهولت ورکړی وای مو به چې ته یو ماډل کالوني خپله حلقه کې دغه کړې وای مونږ به لکه ډېر زیات څه کول دي مونږ ډېر وروستو پاتې یو لکه مونږ په حلقه کې دومره کار دی چې دا ته د نورو سایډ پار راولې نو ته به شپه ورځ محنت کوي او بیا مونږ ته دا یو ایج حاصل و چې د تحریک انصاف حکومت و او زه ته دا په لکه بالکل د دغې دپاره نه اوس حکومت هم ختم شو خو چې کم وزیر اعلی په دا اوس ټینیور کې و مونږ دا تاسې د صوبې په تاریخ کې وکړه څوک د مردان وزیر اعلی او په ایمان چې یو روډ دی اوس د مردان نه بهر نوی هایوی جوړ کړی چې د بنو وزیر اعلی او اسپتال هم مالته اپګریډ کېدو های کېدو ایرپورټ هم جوړېدو خو چې څه شی و په بنو نه بهر تاسې به هلته کې ارد ګرد علاقې مو کسو واحد دا وزیر اعلی و چې هرې حلقې ولاته د سوات سره سره یې لکه سوات هم ډېر وروستو پاتې و خو لکه مونږ د قبایلو دپاره ډېر په فایده کې تمام بیا صاحب خبرې هم ډېرې وشولې تقریبا سیکنډ لاست کوېسچن دی یو کوېسچن دام دی اکثر چې کله ایم این ای یا ایم پی ایل لوړ شي او هغې نه پس بیا کوم ترقیاتي کورونه لکه اوس تاسې به ډېر داسې کورونه کړي وي او تاسې چې کوم نور سابقه ایم این ای وو هغو به ویلي چې دا خو زموږ کورونه وو نو داسې په شاټو لانډو لفظونو کې داسې کم کورونه دي چې ته ګڼئ بلکې تو په هغه کې هغه شي مطلب د هغو تاسې کړی دی ګوره جی دا کې لکه سمال انډسټریل زون دی ګراؤنډ ته نه دی تللی خو لکه په باړه کې د ټولو ضلعو نه مخکې اپروول شوی دی او شهید منځه سایټ فیزیبیلیټي هم شوې ده داسې وسره موږ یو اکنامک زون کوشش روان کړی و چې هغه میریخیلو لالمه باندې کم چې موږ د کیپیک نه به فنډډ کیږي په هغې باندې پی سی ون تلی دی د وسره د موږ په باړه کې یو ګریډ
باندې لکه هغې ځمکه اکوزیشن یې وشو او هر پروسس یې مکمل شو کار به پې سټارټ کیږي ریوایز PC1 یې تللی دی د موږ د تیرو ګریډ چې دی آیډنټیفیکیشن د سایټ شروع دی هلته به یو ګریډ جوړیږي داسې د کمبرخیلو او د کلاخیلو فیډرې دي نور داسې ډېر سکیمونه دي ما تاته وویل د ډوګر اسپاتول C کیټګري ته اپګریډیشن دی وسره د مونږ د تیرو تحصیل چې کومه درجه وه سب ډیویژن او د پایندي چې د دغې سبب مونږ ډېر په لکه دغه کې یو انقلاب راځي تیرو خلکو ته به ډېرې ستونزې کمیږي داسې ډېر سکیمونه دي د تیرو دوه توی نه حیدرکنډه 28 کیلومیټر روډ دی ډېر سکیمونه د مونږ په پایپ لاین کې دي لکه چې هغه ګراوند ته نه دي راغلي داسې مونږ واټر سپلای سکیم دی اریګیشن ټیوب ویلز دي نور په څه نه څه کور تاسې مطلب کړی دی لکه او په ډېرو باندې ګراوند کې هم کار شوی دی لکه تاسې ولیدل خو لکه په باړه کې په هره شوبه کې ته ویلی شي چې موږ یوه شوبه هم پرېښې نه دو چې په هغې کې میګا سکیمونه هم نه وي راغلي که هغه د بجلی دو که ایجوکیشن دی لکه اوس ما تاته وویل سمه ګړي ډګري کالج بل راغلو یو کالج موږ په ډورا کې شوی و لکه دوه وایس ډګري کالج باړې له په دا 2 کاله کې راغلل نو لکه اوس عوامو ته پکار دي چې کچېرې یو کالج په 80 کاله کې جوړېدو هغه هم یو سکول بلډینګ کې او په 2 کاله کې 2 ډګري کالج روسي زوړ چې د 2009 نه یو کالج نه سټارټېدو نه کمپلیټ کېدو ټیکادور نه تاسې پوښتنه کولی شو چې په هغې کې موږ ایفرټ شته دی د ټولو نه بګ اچیومنټ چې موږ کړی دی په دغه 3 کاله کې هغه د ویرونو سکولونو دوباره تعمیر وو چې ډېرې شخړې او ډېرې ستونزې وسه پکې وي و ټیکادورو ته پکې بیل نقصان او مشکلات وو د موږ تقریبا 57 سکولونه هغه ویرون پروته وو د کم سن نه پروته وو خو چې په 10 کاله کې نه کېدله موږ په 2 کاله کې وکړل داسې ډېرې ستونزې وې د شلوبر چې کوم د بیڅې د ټاپ ریسټورنټ مساله وه تاسې لیده چې یاره څومره هاي آفیشل به راتلل و څومره به شلوبر کوم روزانه پسې دغه و مونږ هر هغه ایشو چې هغه دغه عوامو هایلایټ کړي د مونږ په فورم باندې ډیپینډ کړي دو اپروول هم پې اخیستی دی د حیات آباد ګیټ باندې ډېرو خلکو سیاست کړی خو ما سعید الله چیرمین د کمبرخیلو کونسل چیرمین هم راوغوښتو و د وزیر اعلی سیکرټریټ نه مې چې ټول میټینګز پې وشولو فاینل اپروول یې راغی مو DGPDA ته لیټر راوړو مې راوغوښتو د هغه په مخ کې مې ورکړو خو بیا پکې کمیونټي ایشو ریز شوه لکه دغه ریزیډنټس نه پکې مونږ یو ایشو هم پرېښې نه دو لکه هغه په یوه شوبه کې هم داسې آخري کوېسچن کوو هغه دا دی چې میبي چې په د لنډو وخت کې یو ځل بیا الیکشن هغه میدان ولګېږي څه فکر مو دی بیا که پارټۍ ټیکټ دیر کړو ودرېږي به که نه په آزاد حیثیت پې ودرېږي او MP او MNA کې خو ما خپل چې کوم سوچ فکر دی او مونږ کوم سوچ دی هغه زه دا ما زه رایې وی چې MNA سیټ لپاره ته اپلای کوي نو آیا په دا حواله باندې لږ خبرې سره شریکې نه اما خو یو ډېر ښه ایکسپیرینس په MPA پروینشل ډپارټمنټ سره وشو او ټوټلی مونږ ته اوس هغه 3 کاله چې دي هغه مونږ ته ډېر بینیفټ راکوي په پروینشل لیول باندې بله دا دو چې وسره چې مونږ کوم بنیادي لیجسلیشن و په پروینشل لیول باندې تاسې ولیدل چې مونږ ډېر ښه اچیومنټ کړي دي خو لکه هغې کې که زه اوس څم هغه خبره مونږ کېږي بل پاتې شو د پارټۍ ټیکټ خبره ګوره اوس تاسو ته دا هم پته رو چې ما آزاد الیکشن وګټلو او ما واپس بیا هم دا پارټي جوین کړه ما ذاتي لالچ ته مو نه کتل او یعنی ایز ا پروټیسټ مې آزاد الیکشن کړی و چې یاره ما ته ټیکټ میلاو نه شو خو اوس درته بیا هم دا ویم چې که ما ته پارټۍ ټیکټ را نه کړي نو ما تاسې جدوجهد هم ولیدو چې کله وخت نه ما په تر څو پورې چې په پارټۍ باندې مشکل وخت راغلو د مرکز کله موږ باندې یو امپورټډ حکومت مسلط شو د هغې ورځې نه تاسې د خان صاحب سره د موږ کمیټمنټ ولیدو و انشاءالله همدغسې موږ ورسره کمیټمنټ دی چې ټیکټ میلو شي او که نه شي خو موږ به د خان صاحب چې کوم دا جدوجهد دی د حقیقي ازادۍ دا به موږ د دغې حصه وو دا به جاري ساتو او انشاءالله چې تر څو پورې مونږ د خلکو د عوامو دپاره به دا مونږ فیصله بیا نه ماتو و ما نه دی خیال چې بله مونږ سره داسې څه آپشن هم شته
ام پی ایس وخت مو روکړلو ډیره زیاته مننه کوي تاسو تاسو یو جهان مننه ډیره مهرباني